دا سړی ستا پلار دی بچی؟ نه ممي، دا زما بابا نشي. خان باچا نه ستا بابا شو او نه زما د سر تاج. موږ دواړه رشتو په دې جنګ کې نیمګړي وو. خیر دونه راته نه هدیږي مړه چې تم کمزیه ته ورسې. زه چې کله م ګورم نو یوه نیمه جینۍ وایي دلته چې راځي نو اول به ورسره بس نور زه څه نه وایم لکه که نه خو لکه داسې او داسې نه هر څه خپل ځان پورې دي. شکر الحمدلله اوس مې عمره وکړه خیره سره د دې روژې نه مخکې راغلی یم. رانی، شګفته، غزل ګل، سبا ګل دا ټولې مونږ یو ګروپ ملګري وو یو ملګري وو خو ښه دوران زمونږ ښه وخت و. کلو خلک خو نه پوهېږي که نه ای به دا وی جوړې دا پښتنې دي چې دوی پینټونه هم واچول دوی دا داسې کپړې هم واچولې او منځ کې خو ورته پته نه وه چې دا پښتني بالکل بالکل بالکل. نو بس ورو ورو هغه ډرامې هم ختمې شوې هم دغې په وجه ختمې شوي دا نه چې د حکومت په وجه ختمې شوي لا د دغې په وجه دا ډرامې ختمې شوي. کنیا فر راته شوی څو پیرې شوی اردو فلمونو اردو ډرامو راته شوی دی خو نه خپله نه تلم فلمونو ته. دا سیزن د ګرمۍ د هلته ووتو بالکل نه نه او ښه مزه به مو مړه یوازې خو ډرامه نه وه مونږ به ورکې داسې بار مو ووتو لا وړو چکرې به مو والیا بار بازارونو ته به راووتو ځان له مو شاپینګونه ورکې وکړه. مانه دومره زر خفه شو هر څه کې ستا یادونه دي هر څه کې ستا نقشونه دي ټلی بچي زه کوم خواته لاړه شم زه چېرته لاړه شم. میډم زموږ د هنرمندان دي مطلب د سی ډي کې د ټي وي کې هر آرټسټ دا ارماني چې یاره زه سلور سکرین ته لاړې زه فلم پردې ته باندې زه رالې نو تاسو دغه خواهش چېرته کړی و که نه؟ بالکل نه. دا ولې؟ کنیا فر راته شوی څو پیرې شوی اردو فلمونو اردو ډرامو راته شوی دی خو نه خپله نه تلم فلمونو ته. دا ولې د ماحول د وجې که نه خپل زړه نه د فلم ماحول خلک یاره لږ داسې یاره قسم را باندې وی نو فلم مې خوښ نو چې څومره مې ډرامې خوښې وي زما ډرامو شوق د فلم نه. کوم چې د سیډي د عروج دور و هغه دور ته اوس را یادېږي؟ بالکل هېرېږي چېرته اچانه ما نه خو بالکل نه دیر شوی ډېر ښکلی وخت بالکل مونږ به په میاشتو میاشتو پراته وو هلته دا ګرمي به مونږ دلته نه لیده مونږ به هلته کې پراته وو مونږ به په میاشت کې 2 ډرامې مو کې 3 به مې مو کې بیا به چې بله میاشت رالی چې کور ته به رالو میاشت پس بیا به لاړو بیا به مو ډرامې وکړي نو بس زمونږ به دا سیزن د ګرمۍ د هلته ووتو بالکل نه نه او ښه مزه به مو مړه یوازې خو ډرامه نه وه مونږ به ورکې داسې بار مو ووتو لا وړو چکرې به مو والیا بار بازارونو ته به راووتو ځان له مو شاپینګونه ورکې وکړه. یو ډېر ښه دور یقینا چې د سیډي چې کوم دور د عروج یقینا چې ډېر ښه دور و خو په هغې کې داسې ډایرکټران نه داسې اداکاران داسې پروډوسران راوځي چې هغه دغه ګډوډ بالکل دا چې دا نوي خلک راغله که نه بس خو خاص کر چې زمونږ د ډرامو ته دا پنجابی رور وطن نه شو نو هغوی وی جوړې دا کلو خلک خو نه پوهېږي که نه ای به دا وی جوړې دا پښتنې دي چې دوی پینټونه هم واچول دوی دا داسې کپړې هم واچولې او منځ کې خو ورته پته نه وه چې دا پښتني بالکل بالکل بالکل. نو بس ورو ورو هغه ډرامې هم ختمې شوې هم دغې په وجه ختمې شوي دا نه چې د حکومت په وجه ختمې شوي لا د دغې په وجه دا ډرامې ختمې شوي بالکل بالکل. اول چې زه چېرته واده خادۍ له لاړه شم نو ما تاسې کې مړې خو دا تاسو څنګه ډرامې جوړوئ نو زه ورته له هم ګورم داسې وایم ولې مونږ څنګه ډرامې جوړو وایي ستاسو دا لباسونه ورکې ته وګوره نو همدا خو مونږ نه دا خو یم زمونږ دغه نه دي پښتنې چې ته وایې چې دې لباس همدا دي پنجابیانې لږې ورته ګوري همدا پې ډبینګ د پښتو شوي وي نو دا زمونږ د خپلو خلکو ارسروان کړي کني زموږ ډېره ښکلې یاره دوکانداران هم دغه ګټې ورکې کړې وې ښه ښکلې روټین روان و او بس پته نشته چې دا څنګه ختمې شو په دې مونږ هم پوه نه شو. یو پوښتنه زه کوم تاسو چې کوم دی د کوم خپل تاسو دور چې سیډي د عروج دور تاسو سره ښه اکټران وې غزل ګل وه نورې نومونه په دې وخت کې زما نه هېر دي هغه اداکارانو سره تاسو رابطه کېږي که نه؟
نه خیر بالکل چې واده شوي دي او شکر د په خپلو کورونو یي که نه نو نه یې شوي رابطې نه نه بس الله دې مړه خوشحالې ساتي زمونږ ډېرې ښې ملګرې وي رانی شګفته غزلګل سبا ګله دا ټولې مونږ یو ګروپ ملګري یو ملګري وو خو ښه دورانو زمونږ ښه وخت و دا یې عزت وخت و زمونږ لکه بس آخري پوښتنه کومه د سیډي دور ختم شو د یوټیوب دور شروع شو ډرامه تقریبا څه ګڼې چې څه لږه ډېره جامدی شوه که نه بالکل 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 اول خو بیخي ختمې شوې وې چې دا یوټیوب چینل شروع شو نو دې سره شکر دی بیا رو رو هغه آرټسټان چې کم زمونږ سینیر دي هغوی رو 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 واپس روچت شو مونږ سره دا یې مونږ ته ګورې نه مونږ هم ورته رالو واپس او که نه داسې د بار سیډي میډي شوقیانو دغه وي نو بیا مونږ نه کوو دا راته ووایه چې تاسو خو ډېر سینیر مطلب ښه برابر کار مو کړی د بار ملک ټور مو پکې کړی څومره ملکونه دي یاره ملیشیا ته تلیم دوبۍ ته تلیم ابوظبي ته تلیم دغه ته قطر ته تلیم شکر الحمدلله اوس مې عمره وکړه خیره سره د دې روجې نه مخکې راغلی یم آخري کې کتونکو ته څه میسیج ورکول غواړي څوک دې فیلډ ته راتله غواړي زموږ فیمیل چې راتله غواړي نو یې ته څه میسیج ورکول راتله پکار دي که نه یاره ماحول مطابق دغه مطابق څه ویل غواړي یاره ماحول هغې پورې ده زموږ ډېر خلک وایي چې یاره دلته ماحول ګندی دا چلي هغه چلي نو دغه خو زما په خیال چې ته په خپله ښیې نو زه هم تا ته څوک غږ نشي کولی دا زه حقیقت ویم دا د مونږ هم ورکې کار کړی که نه مونږ ته خو تر اوسه پورې چا د بچي نه کم چا د خور نه کم د دې نه مونږ ته چا کم نه دي کتلي زه چې کله مو ګورم نو یوه نیمه جینۍ وایي دلته چې راځي نو اول به سره بس نور زه څه نه وایم لکه که نه خو لکه داسې او داسې نه هر څه خپل ځان پورې دي چې ته ټیکې که نه تا سره به دا ټول ټیک ټاکي چې یو انسان په خپل غلط ته خپله ځان ازادي کوي نو هغه خو بیا نشي کېدی که نه هغه خو به خامخا دغه هر یو څیز ته بالکل بالکل ډیمانډ کوي نو شکر الحمد مونږ دا د ښه وخت تېر کړو چې راتلل غواړي هر څه خپل ځان پورې دي ارادې شي کار دی وکړي دا د مونږ خپل هم دا د کارونه کوو ښه آرټسټانو سره زمونږ سینیر چې کوم دي مونږ یې سره دا دی لګیا یو دوباره هم هغه د ډرامو کار کوو د یې هم راتلی شي هر څه ځان پورې دي زه به دا وایم هر څه ځان پورې دي دا دی نه وایي چې دا انسان غلط دی دا غلط دی دا تا ته چې یو پیره څوک غلطه خبره وکړي ته ولې دوه درې جواب ورکړه دوباره به تا ته نه کوي او ما هغه ډرامو کې به تا دي وایي بچې دا ټیک جینۍ ده ټیک خاندانه راغلی راشه ډرامه کې واله بالکل بالکل خندا موږ هم دا د خنداګانې هر څه کوو خو خپل دغه سره کوو چې موږ کوم ځای ناست یو د خندا ځای وي خنده وکړو چې خندا ځای نه ناست یو بس چپ یو طرف ته ناست یو بل یو پوښتنه کوم زموږ فلم به ووایو هغې کې کومه څومره وګورو څنګه تا خبر وکړه چې ټول پنجابیان هیروین دي پښتانه هیروین نه راځي څه وجه ده نو بس دا زنګ پښتنو پورې ده نو زه به دې کیسه ووایم خبره دا ده چې زنګ پښتانه هیروین ځکه نشي فلم کې هیروین یاسمین خان میډم کار کړی دی مسر شاهین کار کړی دی شهناز میډم کار کړی دی نه پس بیا څوک راغلی پښتنې وې که نه بالکل بالکل خیر دونه راته نه یادېږي مړه چې تم کم ځای ته ورسې زه به درته دا ووایم چې زموږ پښتنې ځکه دغه ته دونه نشي وتې چې هغوی ډانس غواړي او ډانس زموږ پښتنې کولی نشي نو زموږ پښتنې هر رنګه دي زموږ پښتنې خو داسې خو هم نشي کېدی که نه او هغوی خو داسې ازاد ډانس غواړي نو زموږ پښتانه خو چې زموږ خور وي زموږ خور وي نو هغه نشي کولی که نه خپل پښتو دغه خو نشي خرابولی که نه ډېره مهرباني میډم ستاسو وخت مو ضایع کړ څه وخت قدرمنو دا میډم ریما چې موږ سره خبرې اترې وکړې ګپ شپ مو سره ولګو یقینا چې زما هم دا ډېر زیات ارمان و چې یاره د ریما میډم سره به زه کله میلاوی کړم دا انټرویو به کوم سره به ګپ شپ لګوم نو دغه خبرې هم تاسو سره شریک کړې اوس په زه اجازت غواړم هر چاته چې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ د الله په امان